د حضرت قتادة بن ملحان روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګ ته حکم کړی و چې منګ ایام بیز یعنی دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه روژه ونیسو په میاشت کې. او بیا دا وفرمیل چې په میاشت کې دغه درې روژې نیول د اجر او ثواب په اعتبار سره د اجر او ثواب په لحاظ سره د همیشه روژو ساتلو برابر دی. د دې حدیث روایت ابو داود شریف دارنګه نسائی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې د دې حدیث یو مطلب دا شو چې سړی په میاشت کې درې روژې نیسي او د الله جل شانه کریمانه قانون په حساب لحاظ سره چې په یو نیکی یو پلسه ده، یو نیکی ثواب الله یو پلسه ورکوي. نو چې ته په میاشت کې درې ورځې روژې نیسي، یو روژه یو پلس ثواب راځي، نو 10 شوي. نو چې ته میاشت کې درې روژې نیسي نو گویا ته تمام کال روژه یې، ځکه یو پلس الله ثواب درکوي. نو چې په میاشت کې درې روژې نیسي د یوې روژې ثواب لس 10 شوي، نو د 10 په اندازه ثواب به الله درکوي. نو چې هره میاشت کې 10 روژې نشي نو گویا ته تمام کال روژه د هغه روژې د اجر او ثواب به برابر الله جل شانه تعالی اجر او ثواب درکوي. لکه دا د الله جل شانه کریمانه قانون دی، د خپل طرف نه فضل او کرم دی په مسلمانانو باندې چې د یو نیکی په بدله کې الله 10 نیکیانې ورکوي. نو چې ته یو روژه نیسي الله 10 نیکیانې، چې 3 دې ونیولې میاشت کې 10 شوي، نو گویا ته تمام کال روژه یې دونه ثواب دی. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، د دغو روژو خیال ساتي، د روژې نیسي او ثوابونه ځان ته حاصل کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.